ابو هريره رضی الله عنه پیژنې که نه پیژنې چې نه پیژنې دا به ناشنا مسلمان چې ابو هريره نه پیژني هغه خپله قصه کې و یو پیر وږی شوی وم ډېر زیات وږی شوی وم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منبر سره راولیدم بېهوشې شوم بیا پړ مخې ته ووت وایي بعض کسان رالو نو چا ووایي چې لیونی راغلی دی راولیدلی لیونی وایي راغلی دی منبر سره خوا کې راولیدلی وایي چې خلکو راوچت کړه وایي دا خو ابو هريره دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی هغه دې ته چېرته یو ورځ نه دي کتلي چې زه دومره غریب یم او دا دینداري څنګه وکړمه هغه دین نه دی پرېښودی هغه د دین هغه جذبې کمېده پرېږده وروسته ورځ ښه زیاته شوې ده ما ته اوس هغه حدیث په درې پیرې بیان کړی مشهور حدیث دی ریاض الصالحین په درس کې موږ ښه تفصیل کړی و په هغې باندې ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی شوی وم ډېر زیات وږی شوی وم نو ما وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګوم او ده ته به داسې ویم چې یو مسله ده یاره دا مسلې باره کې ته څه وایې نو دی به ما ته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو مسله به هم بیانه کړو وایي لمونځ چې ختم شو زه یې جومات د دروازې سره ودرېدم ابوبکر صدیق راووت وایي سلام ته وکړه ابو هريره څه کوې وایي ما چې یاره یو مسله راپېښه شوې ده الله په کتاب کې داسې مسله ده که دې باره کې راته لږ وضاحت وکړي وایي هغه په ما پوه نه شو مسلې راته بیان کړه په ما پوه نه شو چې دی وږی شوی دی چې کور ته سره لاړ شي او داسې درانه خلک وو که نه ګوره داسې ویلی هم نه شي زه تا سره ځم ایمان سره د عزته سره د دروند خوی وایي دې که عمر بن خطاب رضی الله راووت څه کوې لکه ابو هريره وایي بس یوه مسله وه ما چې دې باره کې تاسو څه وایي د الله په کتاب کې دا مسله ده وایي هغه هم په ما پوه نه شو هغه مسلې راته بیان کړه خیر دا خلک لاړو رالو نو بیا رحمت للعالمین محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه راووتو وایي چې څنګه راووتو زه یې ولیدم وایي ما ته وایي چې ابو هريره وایي ما چې قربان یا رسول الله راځه هغه پوهېدو په دې خپلو ملګرو باندې وایي زه یې د ځان سره بوتلم چا وله پۍ راوړو هدیې یې کړو ته چې دا پۍ وی ما ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوس وایي چې لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم ټول راوله جومات کې چې ناست